محقق وایي د اتمر ټیب مات شوی، زه قانوني او نور به ژر بل چا سره یوځای شو. د حنیف اتمر دویم مرستیال محمد محقق ومنله چې د سولې او اعتدال ډله کې د څلورو غړو ترمنځ اختلافات د دې ډلې د پاشلتیا سبب ګرځېدلی دي. نوموړي ټینګار کړی چې د ټاکنیزې ډلې ګڼ غړي به یې نورو ډلو سره یوځای شي، ځکه راتلونکو ټاکنو کې د حنیف اتمر د بریا امکانات ډېر کم شوي دي. محمد محقق ویلي د سولې او اعتدال ټاکنیزه ډلګۍ کې اختلافات د صدراعظمۍ د څوکۍ پر سر راپورته او زور یې واخیست. بس په دې و چې د صدراعظم انځور دې چاپ شي که نه، په دې اړه هوکړه ونه شوه او موږ ټولو ته یې تاوان ورسید. د ټیب د پاشلتیا نور عوامل مو هم موجود دي. محمد محقق وایي ډېر ژر به پرېکړه وشي چې دا ټیم را روانو ټاکنو ته ګډه مبارزه کوي او که غړي یې سره جلا کیږي. نوموړی وایي ډېر ژر به دی په خپله عطا محمد نور او یونس قانوني له کومې بلې ټاکنیزې ډلې سره یوځای شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د وحید الله سباون په مشرۍ د افغانستان د خلکو متحد ګوند هم د حنیف اتمر له ډلې ملاتړ پرېښود او زیاته یې کړه د دغې ډلې ترمنځ ډېرې غیر قانوني غوښتنې مطرح کیږي. وحید الله سباون وایي د اتمر ټاکنیزه ډله د اسد د میاشتې په 18 نیټه په بشپړ ډول له منځه تللې ده او نور له دې ډلې سره څوک نه دي پاتې.